السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس 40مه ورځ ده. را به شو د اکسل ورکبوک به خلاص کړو. د اکسل فایل ته ورکبوک وایي. دلته تیار یو فایل ورکبوک شته. نن به په خیر سره پیج لیاوټ ووایو. پیج لیاوټ د ورقې مخ چهره لیاوټ څه معنی؟ قواره مخ چهره. اول چې ده تیمز ده. که چیرې تاسې تیمز باندې پوهیږئ، موبایلو کې تیمسونه دي، هغه چې کله تاسې نصب کړئ نو د فولډرونو ډیزاین، د خط ډیزاین، د خلاصولو ډیزاین د مکمل تغییریږي. دلته هم همداسې ګورئ، ډېر اندک تغییرات باندې تاسې ګورئ په دې باندې پوهیږئ. زه به دلته له مخکې تیار یو څو شیپه هم زه انزرټ کړم. ورته وایم چې دا شیپ بل به انزرټ کړم، دا شیپ بل به انزرټ کړم، دا شیپ. را به شو بیرته پیج لیاوټ ته. ګورئ تاسې د دغه ډیزاینو ته متوجه شئ. ګورئ چې کله زه کلیک کوم ګورئ لږ لږ تغییرات راځي. څه شي کې تغییرات راځي؟ نه تنها رنګ نه، بل سایز کې هم لږ تغییرات راځي، رنګ کې هم تغییرات راځي. دغه کالم هیډینګ ته وګورئ، متوجه شویه؟ دغه کالم هیډینګ هم تغییریږي. دې ته تیمز وایي. لږ لږ شکلونه، ډیزاین او دا شیان یې تغییریږي. که چیرې دا تطبیق کړئ او دې ځای نه کلر هم همداسې ګورئ، وینئ کلر او دا شیان یې دې ځای نه تغییریږي. او دې ځای نه فونټ ګورئ، د افیس 2014 فونټ ګورئ لږ لږ تغییرات وینئ، ډېر معمولي تغییرات پکې راځي. دونه تاسې استفاده کولی شئ. افیکټ کې هم لږ لږ تغییرات راځي، ډېر کم. فکر مو ده؟ که چیرې زه په دې باندې لیکنه غواړم وکوم، راست کلیک شئ، ایډیټ ټکس ولیکم څه شی؟ کابل. دا زه ډبل کلیک کوم، انتخاب کوم. ځای کې ورته وایم چې دا وسط ته راوله. چیرته؟ وسط ته. د ځای نه به زه یو رنګ هم ورکړم. ښکاري؟ د ځای نه به یې سایز زه غټ کړم. اوس به راشو پیج لیاوټ ته. ګورئ افیکټ، دې ځای کې مونږه فیل ویلی ده. فیل پوهېږئ څه معنی؟ داسې رنګ به ورکړو. اوس به بیا پیج لیاوټ ته راشو. ډېر کم افیکټ تغییرات راځي. بل پیج سیټ اپ څه معنی؟ د ورقې تنظیمات. مارجن څه معنی؟ حاشیه د ورقې. حاشیه د ورقې، دغه د سپینې ورقې څلور خواوې ته څه وایي؟ مارجنس وایي. که چیرې دا کلیک کوئ ګورئ دغه د مارجن د صفحې به یعنې په دې اندازه اوسي، په دې اندازه ګورئ غټ ده. او نیرو څه معنی؟ باریکه به اوسي. چې دا مونږه کنټرول پی چې مونږه کلیک کړو دلته هم مونږه ویلې دي. ګورئ دلته یو شی دی. دا پیج سیټ اپ او هغه پیج سیټ اپ یو شی ده. همدا رقم اورینټیشن د ورقې نوعیت ته وایي. ورقه په ولاړېدو وي که داسې که دا شکل ولري. دا کوم ځای نه هم کېده؟ کنټرول پی. د ځای نه هم کېده. ولیده؟ همدا رقم سایز د ورقې کوشش وکړئ چې مخکې له دې چې په یو ټیبل او ډیزاین او په لیکنو باندې شروع وکړئ باید ورقه A4 انتخاب کړئ. معمولا A4 ورقې وي. همداسې سیټ پرنټ ایریا. که چیرې اوس زه کنټرول پی پریس کړم ګورئ څو ورقې دي؟ 2 ورقې دي. نو دا به ماته پرنټېږي، دا او دا. دغه شکل وګوره، نیم په دې ورقه کې ده، لږ په هغې ورقه کې ده. دا څه پوهېږو؟ ګورئ دغه خط هم موږ ته دا ښیي چې دا یوه ورقه ده، دا بله ورقه ده. ویو ته راشو ګوره پیج بریک.
ګورې ماته ښیي چې دا پیج 1 ده دا پیج 2 ده دغه شکل چې ده دا شیپ چې ده ګوره په دغه اندازه په دې صفحه کې ده او په دې اندازه دې صفحه کې ده دا پیج بریک موږ له ده ځای نه هم کلیک کولی شو وینې دا نورمال حالت دی ورقې ده دا داسې شکل او دا هم داسې دې ځای نه هم موږ کلیک کولی شو نو هدف زما په سیټ پرنټ ایریا کې ده که غواړئ چې ډېر زیات معلومات ولرئ زه دلته لیکمه چې MS Word کنټرول انټر دلته زه مثلا لیکمه چې الله سبحانه و تعالی کنټرول انټر زه اوس غواړم چې دا ټول پرنټ نشي کنټرول پی ګورئ اوس څو صفحې دي 2 صفحې دا ټول معلومات پکې شته که غواړم چې تنه دغه حصه پرنټ شي دا به لږ پورته لاړ شم دا سهه نو زه به څه ورته وایم سیټ پرنټ ایریا دا به کلیک کوو اوس چې زه کنټرول پی پریس کوم تنه هماغه به پرنټېږي دلته بیا یو څو خبرې باید وشي دې ځای نه موږ کولی شو چې سکیل د دې زیات کړو وملیده سکیل یې لږ زیات شو سکیل څه معنی زومین دغه که غواړئ چې نور هم سکیل یې زیات شي له دې ځای نه هم موږ ویلی وو ګورئ څو شه 115 دلته متوجه شئ ورته وینې زیات شو که نه په یو مشکل بل دا شه چې دغه یو کالم یې څه شه بلې صفحې ته لاړه د دې د اجست کولو لپاره باید موږ دلته پیج بریک پریس کړو او دا به بیرته داسې کش کړو اوس ګوره ټول یوې ورقې ته راغی ومو لیده نو سیټ پرنټ ایریا څه معنا و هغه مشخص ځای ورته انتخابوو چې دغه راته پرنټ که نور مه پرنټوه کلیر پرنټ ایریا بیرته به دا لغوه کړي او اد ټو پرنټ ایریا که چیرې دا هم و او دا هم غواړي چې دا هم پرنټ شي بیا به څه کار کوي بیا به اد ټو پرنټ ایریا به کلیک کوي ګورئ اوس پریس کنټرول پی ګوره دا یوه صفحه او دا هم بله صفحه نو په دې پوه شو چې په یو وربوک کې مشخص ځایونه که چیرې پرنټوو نو انتخابوو به او سیټ پرنټ ایریا به کلیک کوو کیږي مثلا زه دلته بیرته راشم ګورئ کلیر پرنټ ایریا ټول مې لغوه که دا انتخاب کومه څه ورته وایم سیټ پرنټ ایریا او دا ورته انتخاب کومه سیټ پرنټ ایریا نه اډټ ټو پرنټ ایریا اوس به کنټرول پی پریس کو یو دا ده او یو دا شو په دې باندې وپوهېدئ بیرته به زه کلیر پرنټ ایریا کومه که چیرې غواړئ دا صفحه اوس وګورئ دا یوه صفحه ده دا بله صفحه ده دا بله صفحه ده که چیرې غواړئ چې صفحه د دغه ټیبل لاندې څه شي بریک شي بریک څه معنی قطع شي یعنې دا یوه صفحه شي دا بله صفحه شي بیا به څه کار کوئ دلته به کلیک کوئ او دلته څه ورته بریک انزرت پیج بریک ګورئ متوجه شوئ دا خط پیدا شه اوس چې زه پیج بریک ته ورشم ګورئ هغه د صفحې قطعوالی موږ دلته واچو یعنی صفحه ماته دلته بریک که قطع که یعنی بریک ماتولو ته وایي بیرته به نورمال حالت د صفحې ته لاړ شو بیرته به څه کار کوو ریموو پیج بریک څه شه له منځه لاړه نو همداسې که چیرې غواړو چې صفحې ته بکګراوند ورکړو یو نفر شوقي ده مثلا غواړي چې هم ورکبوک باندې او ټیبل باندې کار وکړي یا هم شاته یو عکس وسي دلته به ډي ته به ډرایو ته به ورشو دلته فوټوز ته هر عکس چې ږدي زه مثلا دا ږدم ډبل کلیک ګورئ دا راغی دا عکس په پرنټ کې نه راځي کنټرول پی راځي دا فقط همداسې که چیرې غواړئ چې دغه ورکبوک ته دغه شیټ ته داسې عکس ورکړئ د ځای نه به کلیک کوئ بیرته ډیلیټ بکګراوند پکچر بیرته به ډیلیټ شي پرنټ ټایټلز مو په یاد ده کنټرول پی پیج سیټ اپ شیټ کې ګورئ پرنټ ټایټل څه معنی دغه ټایټل عنوان ته وایي که چیرې غواړئ چې
دغه عنوانونه پرنټ شي بیا به له دې ځای نه استفاده کوئ. دلته هم هماغه خبره ده. دا منیو هغه منیو فرق کوي نه کوي. دغه اپشن یعنو زه له هغې ځای نه کار نه کوم او تاسې له ده ځای نه وویله. په یاد مو ده که چیرې یو دا زه کاپي واخلم کنټرول سی نوی شیټ واخلم دلته کنټرول وي همدا رقم دا زه بیا کاپي واخلم کنټرول وي بیا کاپي کنټرول وي او دلته کنټرول وي. که داسې یو ټیبل ولرئ چې دغه ډېر طولاني وي زه اوس کنټرول پی کلیک کوم ګوره دوه صفحې ده. اوله صفحه کې دا عنوانونه شته دویمه صفحه کې نشته. دا چې پرنټ کړه نو بیا دویمه صفحه کې نه معلومیږي چې دغه 20 نمرې د څه شي دي د فیزیک دی کیمیا دی څه شی دی. د په خاطر چې دا هره ورقه کې پرنټ شي دا به څه کار کوئ دلته پرنټ ټایټل ته به ورشئ ګورئ څه شی غواړئ چې تکرار شي. دا اوس شی ده رو ده که نه نو څه ورته وایي چې رو ټو ریپیټ ټاپ دا به کلیک کړئ دا به داسې انتخاب کړئ. دغه رو به تاسو ته په هره صفحه کې تکرار راشي. اوس د کنټرول پی پریس کومه ګورئ دا اوله صفحه کې او دا هم دویمه صفحه کې. همدا رقم که چیرې ټیبل مو داسې کې طولاني وي داسې نو هغلته بیا څه کار کوئ ریپیټ کالم به انتخابوئ. څه رقم دلته ګوره کالم ټو ریپیټ ات لیفت دغه کالم به یعنې تکرار ډول راځي. که چیرې دې خواته تاسې ځئ نو دا کالم به څه کېږي تکرار راځي په هره صفحه کې. په دې باندې پوه شوې. که چیرې زه نوې صفحه واخلم ورته وایم چې دلته زه ولیکم چې دومره معلومات زه ولرم. اوس به زه کنټرول پی پریس کړم ټول څو صفحې ده 25 صفحې. څو صفحې ده 25 صفحې ده. که چیرې غواړئ چې دغه ټول کالمونه وینئ دا ټول کالمونه په یو شیټ کې راشي نو دلته به څه کلیک کوئ دلته ګورئ داسې ګورئ دا علامې نه مې پوهېږي که نه. که چیرې غواړئ داسې معلومات دې تاسې اوسي او په یو شیټ کې راشي دلته به کلیک کوئ ګورئ 1 پیج. دغه سکیل یې څو فیصده ته راوسته 22% ته یې راوسته. نو تاسې ولید چې دغه ټول څه چې کالمونه وله په یو شیټ کې راوسته. همداسې په 2 شیټو کې هم راوسته شي 2 پیج کې البته ګوره 1 2 دا نور دریم او څلورمه صفحه یې خو لاندې ده. زموږ هدف څه شی ده چې دا کالمونه په یو صفحه کې راشي. بیرته یې که غواړئ نورمال حالت بیرته اتوماتیک به کلیک کوئ. دلته نورمال حالت د صفحې نورمال حالت د صفحې باید زومین څو وي 100% اوسي. هر څه چې تاسې پرنټوئ کنټرول پی ګورئ دا اوس هم هماغسې حالت کې ده. تاسې نورمال حالت باید دلته د ځای نه هم کولی شئ. دلته به څوک کلیک کوئ بیرته 100 ګوره 90 بیرته په هماغه عادي حالت کې راغللې وملیده. که چیرې غواړئ چې داسې په دې شکل د څه چې رو وي دي دا ټول غواړئ چې څه وکوئ په یو صفحه کې راشي دلته به بیا څه کار کوئ 1 پیج کلیک کوئ. ګورئ دغه ویټ یعنې داسې کې که چیرې معلومات د تاسې داسې په کالم ډول اوسي تاسې دا یوه صفحه انتخابوئ. که چیرې معلومات هم داسې لاندې یعنې په رو شکل کې اوسي ډېر زیات وي د ځای نه بیا پیج 1 انتخابوئ یا پیج 2 پیج 3 او سکیل خو هم تاسې وپوهېدئ. ګورئ اوس چې زه کنټرول پی پریس کړم ګورئ سایز د متن او زومین دومره ده. او که چیرې زه ووایم چې دا راته څوکه 200 که کنټرول پی وملیدله چې سکیل دغه زومین د پرنټ څه شه زیات شه چې حتی ګورئ 110 صفحو ته دا معلومات لاړله. بیرته عادي حالت یې څو ده نورمال حالت یې 100 ده. کنټرول پی بیرته عادي حالت ته راغی. همدا رقم مخکې له دې چې تاسې یو فایل شروع کړئ مثلا یو ورکبوک باندې کار کوئ اکسل فایل کې متوجه دې ته اوسئ 100% چې دغه ټیبل چې تاسې جوړوئ دا پښتو ده که انګلیسي ده. که انګلیسي وي نو باید څه کار وکړو ګورئ دغه کالم هیډینګ ګورئ له چپ خوا نه شروع ده A B C ګورئ 1 2 3
که چیرې دری جوړوئ نو باید بیا دا کلیک کړئ شیټ رایټ ټو لیفت ټو رایټ به کلیک کړئ. ګورئ له دې ځای نه همیشه باید فکر وسی، همیشه باید ټیبل چې جوړوئ له دې ځای نه باید جوړ نه کړئ. زه لیکم مثلا اوس ګورئ چې شی ده پښتو حالت ته تبدیل شوی که نه. زه دلته باید نوم د پلار نوم د نیکه نوم دا ګوره اشتباه ده که چیرې تاسې دلته څه وکوئ دلته ټیبل جوړ کړئ. ولې باید تاسې له دغه حصې نه یې جوړ کړئ. صحیح ده؟ همیشه ټیبل له دې ځای نه جوړوئ. که له دې ځای نه هم جوړوئ مشکل نشته. بیا باید تاسو څه کار وکوئ سیټ پرنټ ایریا باید انتخاب کړئ. څه انتخاب کړئ؟ پیج لیاوټ کې دلته سیټ پرنټ ایریا. بل دا څه کار کوي ګریډ لاینز دا اوسي ونه اوسي ګورئ هم لیده دا فقط ښیي پرنټ کې نه راځي. ګورئ زه بیرته کلیک کوم ګورئ کنټرول پی پرنټ کې راځي نه فقط دا موږ ته ښیي. که چیرې غواړئ چې پرنټ کې هم راشي بیا به دا کلیک کوئ. ګورئ پرنټ کې راځي و راځي کومه ساحه هغه ساحه چې تا مثلا اوس پرنټ کې راځي. البته زه به دلته یو بل ټیبل جوړ کړم د دې بارډر به زه څه شی کړم لغوه کړم. دلته به راشم بارډر څه رقم لغوو نو بارډر. دلته زه معلومات ولیکم مثلا وای لیکم چې ګوره دې ته بارډر ما نه دا ورکړی خو که غواړم چې دغه لیکنې کې کوم ساحه کې چې لیکنه یې د دې دغه ګریډ لاین یې راشي چیش کې پرنټ کې بیا به څه کار کوم دا ګوره اوس حالت به یې ګورو پرنټ نه مو ایسته کړی نه شته نه. او که غواړو چې پرنټ کې دغه ګریډ لاین راشي بیا به ورشم کنټرول پی وم لیده ګوره بارډر موږ نه دا ورکړی خو ګریډ لاین بیا پرنټ کې راځي. همدا رقم که چیرې هیډینګ ګوره اوس ښکاري که چیرې کلیک کوئ ګورئ اوس دغه هیډینګ ګورئ ښکاري اوس نه ښکاري. د کالمو اے بي سي ښکاري نه. د رو 1 2 3 ښکاري نه ښکاري. که چیرې غواړئ چې ګورئ اوس کنټرول پی پریس کړم ګورئ کالم هیډینګ ښکاري پرنټ کې نه. که غواړئ چې پرنټ کې هم راشي دا به کلیک کړئ. اوس ګورئ د کالمو هیډینګ ښکاري که نه د کالم او د رو هیډینګ ښکاري. دا به بیرته پریس کړو. نورمال حالت د دې څه شی ده دا او دا کلیک کړئ. دا موږ هم ویلی دي که چیرې څو شکلونه ولرو شکلونه مو کوم شیټ کې و دا که چیرې غواړو دا شیپ ده زموږ دا د دې شاته ولاړ شي څه کار کوو سینټ بیکورډ ګوره دا یې د شاته لاړ که بیرته غواړئ مخته یې راولئ برینګ فارورډ. همداسې سلیکشن موږ هم ویلی ده ګورئ کوم یوې هایټ کې دې ځای نه کلیک کولی شئ هایټ آل ټول پنهان که مخفي که او شو آل ټول بیرته وښیه. الاین موږ هم ویلی ده په یاد مو ده تکرار یې کړمه. الاین د شیپ په مینیو کې موږ ویلی ده کله چې شیپ موږ انزرټ کړو دلته شیپ فارمټ راځي دلته موږ الاین ویلی ده. نو همدا رقم بیرته پیج لیاوټ ته ځمه ګروپ موږ هم ویلی ده که چیرې دا شکل اوسي او دلته روټیټ وینئ او دلته مور ته که چیرې راشو وګورئ روټیشن دلته څو درجې ده 0 ده. که چیرې دلته زیات کړمه وینئ دې ځای نه بیرته دلته ورته وایم 45. البته دا به زه انګلیسي ته واړوم ګورئ 45 درجې څه شو ده تبدیل شو. که وایم چې -45 درجې څو -45
15 درجې. څه شه بیرته داسې پورته لاړه. دې ځای نه یې هایټ او ویټ هم زیاتولی شي. ګورئ وینئ دا کار موږ مستقیم له دې ځای نه هم کولی شو. ګورئ داسې کې داسې کش که او داسې کش که او داسې کې له کونج نه داسې. نو دا و د نن ورځې درس. پوښتنه سوال لرئ؟ دا و د نن ورځې درس.